په کندهار کې په لومړي ځل د آنلاین تاکسي خدمات پیل شول. د کندهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله پیغام په دې ولایت کې د آنلاین سیار تاکسي خدمات پیل کړل. سمیع الله پیغام ویلي که څه هم د افغانستان ډیر وګړي له ټکنالوژي سره بلدتیا لري، خو تر اوسه په دې هیواد کې آنلاین تاکسي خدمات نه ول. نوموړي زیاته کړې د خلکو له منفي مشورو سره سره یې یاد کاروبار پیل کړ او اوس مهال په سیستم کې 15 فعال تاکسي موټروانان لري او ورځنی عاید یې شاوخوا 1000 افغانۍ ته رسیږي. نوموړی وایي که څه هم زیات شمېر ټکسي چلوونکي ورته مراجعه کوي، خو سیستم ته به یوازې هغه کسان داخلیږي چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط پوره کړي. سمیع الله پیغام یو سیار نومی اپلیکیشن جوړ کړی او پلی سټور ته یې اپلوډ کړی هم دی چې له ډاونلوډ کولو سره یې کولی شي په آنلاین ډول د ښار په هره برخه کې ټکسي کرایه کړي. سمیع الله پیغام ویلي اوس مهال یې خدمات یوازې تر کندهار ولایت پورې محدود دي، خو پلان لري چې د خدماتو دا لړۍ تر کابل او هرات ولایتونو پورې ورسوي.